السلام علیکم خوږو کتونکو. زمونږ نننی ټاپک چې دی نو هغه دی ریپټایلز. دا د ورټیبریټس هغه دریم ګروپ دی. بیګا موږ امفیبیانز او فش په دې کې ویلو. نن به وایو ریپټایلز. نو خپل سبق چې دا شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ریپټایلز چې دي دا هغه ځناور دي ته رینګ نیولي جانور چې کوم د خېټې په سایډ باندې ځي. Reptiles are called creeping animals. Their skin is thick, coarse and dry. Reptiles چې د creeping animals دي مطلب دا د خېټې په طرف باندې تلونکي رینګ نیولي ځناور دي او د دې چمړه چې دا هغه تیکي مطلب دا پینډوالی وږي پینډی موټی تیک او کورس مطلب غالبا یو معنی ده موټا صحیح ده چې پینډوالی پینډی سختی and dry او وچی which protect their body from external effects چې کوم د دوی جسم چې دی دنه هغه د بیروني اثراتو نه چې دی د هغې پروټیکشن کوي هغه بچ کوي. These animals lay eggs on land. دا ځناور چې دوی په ځمکه باندې هګۍ اچوي. Reproduction in these animals او reproduction چې دی دوباره پیدایش یا افزایش نسل عملی تولید چې دی په دې ځناورو کې نو هغه take place through eggs هغه کېږي د هګو په ذریعه باندې. مطلب دا چې دوی په ځمکه باندې هګۍ واچوي او دغه هګو نه بیا د دوی اولاد د دوی هغه بچي چې دی هغه ته پیدا کیږي. Their body temperature depends on the temperature of their surroundings او د دوی د جسم درجه حرارت چې دی نو د هغې د بهر ماحول چې دی د دوی چاپېره چې کوم سراونډنګ دی په هغې باندې انحصار دی. مطلب دا چې دوی هم کولډ بلډډ دي. د دوی که د جسم درجه حرارت د بهر ماحول سره تعلق ساتي که د بهر ماحول ټمپریچر سیوا کېږي کمیږي نو د دوی د جسم او ورسره هغه شین دی چینج کېږي را چینج کېږي بدلیږي را بدلیږي ورسره. Lizard, crocodile, snake, tortoise are the examples of reptiles. کرباړی او دغه د مگرمچو مار شمشتۍ دا مثالونه دي د ریپټایلز. دا د رینګ نیولي جانور چې کوم دي دا د دې مثالونه دي دا په دې ګروپ کې راځي. بیا د do you know dinosaurs were the largest reptiles of the ancient times but they have become extinct. ډاینوسارز شو دا د ټولو نه غټ لارجسټ د ټولو نه غټ ریپټایلز د تیرې زمانې لیکن دوی چې دي دوی بیا څه شو ختم شو extinct ختم شو. نمبر 2 compared to the amphibians the reptiles flourish all over the world because they do not depend on water for reproduction. د amphibians او د reptiles که موږ موازنه وکړو نو reptiles چې دا په ټوله دنیا کې خواره شوي دي مطلب دا په ډیزرټس کې هم شته صحیح ده په صحراګانو کې مونده کې ولې چې د دوی په اوبو باندې د ریپروډکشن ډیپند چې دی هغه نشته مطلب د دوی په اوبو باندې زده پیدایش انحصار نشته دی خپل اولاد چې دی فرض کا هغه په ځمکه باندې وږی چې د هغې نه دوی بچي پیدا کېږي په اوبو کې دي چې دی نه دوی د ریپروډکشن هغه سیستم د دوی په اوبو کې نشته نو د دغې وجې نه دوی په ټوله دنیا کې فلوریش شوي دي آل اوور د ورلډ چې دوی شته موجود دي. بیا دی برډز مرغۍ پرندې. The birds have feathers and beak. مرغۍ چې دي په هغې باندې بسۍ بڼې به او د دوی مکوښه وي دوی لري بڼې او مکوښه. Their bones are hollow. د دوی اډوکې چې دي هغه ډډ دي مطلب دننه نه خالی دي اندر سے خالی. Thus their weight is less. نو د دوی وزن چې دی هغه د دې سره سره کم دی. Along with lungs د پړپوسانو سره سره they have air sacs. په دوی کې د هوا تیلی دي. Birds can fly in air. مرغۍ په هوا کې پرواز کولی شي الوتل کولی شي. Some birds can swim in water. او بعضې مرغۍ داسې دي چې هغه په اوبو کې لامبه هم وهلی شي ایجي ډک که مثال په تور باندې ایلی. Some birds cannot fly and are called running birds. بعضې مرغۍ چې دي هغه الوتل نشي کولی پرواز نشي کولی او هغو ته بیا موږ وایو دوړنې والې پرندې مطلب هغه منډه وهونکي مرغۍ دي. مثال په تور باندې کیوي آسټریچ لکه کیوي او شترمرغ. All birds lay eggs. ټولې مرغۍ چې دوی هګۍ اچوي. The birds that live in water have webbed feet. او هغه مرغۍ کوم چې په اوبو کې سویمینګ کوي یا اوبو کې لامبو وهي اوبو کې پاتې کېږي اوسیږي نو هغوی څه دي د هغوی خپې چې دي هغه ویب دي. ویب مطلب دا چې د دوی چې کومه خپه ده د دې په دې مینس کې د یوې ګوتې او د بلې په دې مینس کې چې دی نو هغه پټ غونته کې دی. دا پټ چې دی دا د دوی په سویمینګ کې مدد کوي. دا تاسو وینئ د دې په دې ګوتو په دې مینس کې داسې نری پټي د ایلۍ خپکه تاسو لیدلي نو دا د څه دپاره چې دا پې لامبو وهي دا اوبه پې بیا شاته ټیل وهي او مخې ته چې دی نو دا بیا مومنټس کوي که چېرې دا مینس خالي وی نو دی نه خو بیا اوبه تېرېږي پاس کېږي
نو دې ته بیا په لامبو والو کې مشکلاتو لامبه به یې نه شو والی. نو د دې وجې نه د دې خپې چې دي هغه ویب دي، دې منځ کې دا پټي. ښه بیا د their body temperature does not depend on the external environment. دلته کې چې د دې ویب فیټي مطلب خپو ګوتو منځ کې فټي ایجی ډک مثال په تور ایلی. بیا د their body temperature does not depend on the external environment. د دوی د جسم درجه حرارت چې دی هغه په بهر ماحول باندې د هغې انحصار نشته. مطلب دا دی له یخ کیږي، دی دا محسوسوي چې یاره بهر یخ دی یا ګرمي ده. تاسو کو د چرګانو مرغانو دوی ته کتلی نو په دې ګرمۍ کې اکثر دوی خپل لا بڼې داسې ببري کې خوري کی. مطلب د دې نه دی چې دوی ته دا فیل شي چې یاره ګرمي ده، موسم ګرم دی، دی له ګرمي شي د خپل لا بڼې چې دي دا په چمړه باندې پرتې نو دوی څه کوي داسې ودرئ چې منځ کې هوا لاړه شي، دی یخ شي. او بیا چې کله دی له یخو شي یا باراني مطلب یا جمی کې نو دی دا ځان بیا داسې راټول کړي. مطلب دا چې دی څه دي دا وام بلډډ دي، دی خپل د بهر ماحول سره چې دی نه هغه درجه حرارت نشي چینج کولی را چینج کولی. نو دا چې دا په وام بلډډ کې راځي. د دې نه مخکې چې موږ کوم ګروپونه وو نو هغوی کولډ بلډډ مطلب دا چې هغو بهرني ماحول سره به هغو خپل جسم درجه حرارت را بدلو لیکن دی نشي بدلولی. دی له زموږ په شانتې یخ هم کېږي، ګرمي ورله هم کېږي، ولې چې د دې د جسم درجه حرارت د بهر ماحول نه بدلي. سپیرو، pigeon, kiwi, rooster, dove, parrot and ostrich are the examples of birds. چنچڼه، کوتر شو، کیوي شو، دا لاندې دا نقشې دي تاسو ته ویستلې د کیوي. دا پاکستان کې خو نشته، زو مو کې وغیره کېدای شي چې خو لکه دا پاکستاني مرغۍ نه دا بهر ملکي ده. او بیا روسټر چې دی نو بانګي او پاخته توتي او شترمرغ دا مثالونه دي د برډز د مرغو. بیا دلته کې وایي do you know آیا تاسو ته پته شته the largest flying bird is eagle. ایګل چې دی دا د ټولو نه غټه اولتونکې مرغۍ ده. عقاب چې ورته موږ وایو باز، نو دا د ټولو نه غټه اولتونکې مرغۍ ده. which lives on high trees or rocks. کم چې اوسیږي په ډېرو زیاتو دنګو ونو کې یا په چټانونو کې. hummingbird is the smallest bird. او hummingbird چې دی دا بڼېدونکې مرغۍ ده، د ټولو نه ورکوټې مرغۍ ده. hawk is hunter bird. hawk چې دی بیا دا یو hunter bird دی، شکاري مرغۍ ده. اصل کې hawk او ایګل چې دی نو دا تاسو کو وګورئ نو دغه چې دی ایګل دا یو غټ ښکاري مرغۍ ده او په دې کې hawk چې دی د دواړه الن کې بازان دي، خو په دې کې hawk چې دی دا بیا ورکوټې د په دې hawk او په ایګل کې بیا فرق دا دی چې ایګل چې کله پرواز کوي دا غټه مرغۍ ده، صحیح ده، سایز غټ دی، د خپل څانګونه ډېر زیات کولا وهلی شي. مطلب دی چې بیا په هوا کې دی کله رواني پرواز کوي، صحیح ده، نو د ده څانګونه ډېر زیات کولاو شي، مطلب ډېر زیات اوږده دي. او دا هاک چې دی د دې دا دومره نه دي. ایګل چې دی دا په سایز کې غټ دی. دغه فرق دی په دې کې. نور دواړه چې دی نو دا هنټر برډز دي. او ښه penguin is a bird that lives on snow. penguin چې دی دا بیا داسې یو مرغۍ دی چې دا په اوسیږي په واوره باندې. دا چې تاسو ته کوم ښکاري دا دی penguin. بیا د woodpeckers live in the holes that they make in tree trunks. woodpecker چې دی دا یو داسې مرغۍ ده چې د په دې ونو کې سوري کړي، ځان له په دې دننه په دې تنو کې ځایونه جوړ کړي په سوري او په هغې کې دی بیا اوسیږي. دا دی woodpecker. بیا لاندې دی for your information birds have evolved from a generation of carnivore meat eating animals dinosaurs. مرغۍ چې دی وایي د دې ارتقا شوې ده د کارنیور د نسل نه. کارنیور مطلب دا کم چې غوښه خوړونکي ډاینوسارو د هغو نه وایي د دې ارتقا شوې ده. How are the birds different from reptiles? مرغۍ چې دی وایي دا د reptiles رنګ نیولي جانور چې د دې نه مختلفې څنګه دي. The body temperature of birds does not depend on the temperature of external environment. د مرغو د جسم درجه حرارت ماحول په درجه حرارت باندې هغې انحصار نشته، تر بهر ماحول سره بدلیږي را بدلیږي نو. So they remain active around the year. نو دوی ټول کال چې دی هغه اکټیو وي، حساس وي، مطلب یخ ګرمي وغیره دا وله کېږي. They show parental care. او بل دا چې دوی parental care هم شو کوي، مطلب دا چې دوی خپل د بچو احتیاط کوي، خیال یې ساتي. They make nests to live. دوی جالې جوړوي د اوسېدل دپاره. They migrate from one place to another. او دوی د یو ځای نه بل ځای ته تلل هم کوي، مایګریشن هم کوي. هغه که موسمي حالاتو په وجه باندې یا بل څه حالاتو په وجه باندې دي د یو ځای نه بل ځای ته چې دی نو هغه مایګریشن کوي، د خوراک په تلاش کې یا د شلټر په تلاش کې، چې یو ځای کې موسم خراب وي یا واوري، خوراک نه میلاویږي، دي ته پرې نه او دوی بیا د هغه ځای نه چې دی نو
مایګریشن کوي او بل ځای ته ځي. نو دا د دې ځای پورې چې دی زمونږ نننی سبق چې نه هغه به پوره زما په خیال سره ویډیو ډېر زیات اوږدېږي. اوس هم غالبا د 10 منټو نه اوښتې ده او انشاءالله پر روانه ویډیو کې به بیا خپل نور سبق چې دی هغه جاري ساتو. که تاسو زموږ د ویډیوګانې دغه شانتې خوښېږي او تاسو وایئ چې د ویډیوګانې داسې موږ جوړو نو کاینډلی چینل ورسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کوئ، شیر کوئ، کمنټس کې خپل رایه اظهار کوئ چې آیا څه کول پکار دي څه نه دي کول پکار، داسې دا طریقه صحیح ده نه ده صحیح او مفید به وي که نه به وي. او د روانې ویډیو پورې په الله سپارم. د الله په امان.